د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرشي اومه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى. اما بعد، مبیعه خپل تشتن ته وسپاره. ای د دغې لارې لارویه، تا خپل ځان په الله جل جلاله خرڅ کړی، ته نور اختیار نه لرې بې له دې څخه چې مبیعه خپل تشتن ته وسپارې. لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي، الله تعالی د مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او مالونه اخیستي چې د دې په بدل کې دوی ته جنت ورکړي. کله چې مبیعه خپل چشتن ته وسپارل سي، څه چې یې خوښه وي کوي یې، او چېرته چې یې وغواړي ږدي یې. که یې خوښه سي قصرونو کې یې ږدي، او که یې خوښه سي زندانونو ته یې اچوي. که یې خوښه سي د فخر جامې ور اغوندي، او که یې خوښه سي دومره لباس ورکوي چې فقط عورت یې پکښې پټ سي او بس. که یې خوښه سي غني کوي یې، او که یې خوښه سي فقیر کوي یې. که یې خوښه سي ډېر عمر ورکوي، او که خوښه سي په دار یې خېژوي. ته فکر وکړه، کله چې یو پلورونکی یو پسه وپلوري، بیا که دغه اخیستونکی دغه پسه ذبحه کوي، خرڅوونکي ورته په غوسه کېږي؟ آیا پرې د اعتراض حق لري چې ولې دې ذبحه کړ؟ آیا ورباندې خفه کېږي؟ نه، هېڅکله هم نه. ای د دغې لارې لارویه، آیا ته نه یې خبر چې حضرت حمزه رضی الله عنه ته څه ورسېدل؟ خېټه وشکېدله، ځګر یې راوایستل سو. آیا تا ته د هغو صحابه کرامو رضی الله عنهم تاریخ نه دی معلوم چې د احد په غزا کې شهیدان سول؟ خېټې یې وشکېدلې، غوږونه او پزې یې پرې سول. آیا تا د سیرت په کتابونو کې نه دي لوستلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم تکلیفونه ورسېدل؟ یو تکلیف پسې بل تکلیف، هغه پسې بل تکلیف، چې ټول ژوند یې امتحانونو او سختیو کې تیر سو. ابن جوزی رحمه الله څه ویلي؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت نه درلوده چې اواز یې کړی وي من ینصرني؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت نه درلودی چې مکې ته تللی وای، آرام او د سکون ژوند یې کړی وای؟ سره له دې چې ملګري شهیدان کېدل، له وږې پرې راتلله، ان تر دې چې خېټو پسې به یې تیږې تړلې وې، هجرت ته مجبور کېدل او خپلو کورونو څخه به شړل کېدل، باوجود د ده چې الله تعالی فرمایي خاص الله تعالی لره د ځمکې او اسمانونو خزانې دي. خو په دغو ټولو حالاتو کې بیا هم چوپ پاته و او صبر یې پرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ساحر، دروغجن، لیوني، پردیپال او هر څه باندې متهم و، خو بیا هم چوپ و او خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. ای زما دیني وروره، د انبیا علیهم السلام په ژوند کې فکر وکړه. هغه چې د ځمکې په مخ بهترین خلک و، الله تعالی ته محبوب انسانان و. ته وګوره، ابراهیم علیه السلام اور ته گذار کړل سو، ذکریا علیه السلام ذبح سو، ایوب علیه السلام داسې امتحان کې راغلی چې اهل او مال یې ورک سول، یونس علیه السلام د ماهي خېټه کې بندي سو، یوسف علیه السلام په کومو پیسو خرڅ سو بیا بندي سو. خو د دې هر څه سره سره دوی بیا هم راضي وه او خپل دعوت ته متوجه وه. بعضو سلوکو به ویل چې که زما جسم په قیچي باندې هم قیچي سي، بیا به هم زه د الله تعالی په قضا کې څه ونه وایم چې کاشکې نه وی سوي. ای د دغې لارې لارویه، د دغو خلکو له جملې څخه ځان جوړ کړه. د الله تعالی په قضا کې کاشکې مه وایه، په هر حالت کې شکر گزار او صبر کوونکي اوسه. الله تعالی د خپلو مؤمنو بندگانو لپاره بهترین څه غوره کړي، اگر که ظاهرا له سختیو او تکلیفونو څخه ډک وي، که څه هم ظاهرا مال، منصب، اهل، اولاد او حتی ټول ولاړ سي. د بدر واقعه کې فکر وکړه چې صحابه کرامو رضی الله عنهم د قافلې قصد کړی و، خو هغه څه ته یې بوتلل چې د حق او باطل منځ کې یې فرق ورباندې وکړ، او لوی لوی کافران پکښې ووژل سول. او زما دیني وروره، خپل ځان ورکړه ته تیار کړه، هغه کسه ځان لپاره تیار کړه
کوم څه چې پکښې وړلی سي او که دغه کاسه تیار نسی کړی بیا یوازې خپل ځان ملامت کړه او بس.